سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا میراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته یو نوی پلیټفارم در معرفي کړم، نو تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګوره. میراج خان سکیلز یوټیوب چینل را سره سبسکرایب کړئ. د کوم نوی پلیټفارم چې دی دا فیوچر ټریډز ډاټ اپ په نامه نوی پلیټفارم دی. په دې کې موږ تاسو کولی شو چې انویسټمنټ یا پانګه اچونه وکړو. له $10 نیولې تر هر څو ډالرو پورې چې تاسو غواړئ په دغه پلیټفارم کې تاسو کولی شئ چې هغه پانګه اچونه کړئ. ډیر زیات بهترینه او خوندور سیستم لري. د هغې سیستم هم انشاءالله ستاسو ته وښیمه او مکمل چې څومره کار پکې کیږي، څنګه اکاونټ پکې جوړیږي، څنګه پانګه اچونه پکې کیږي، څنګه ویډرا ترې کیږي، هغه ټول معلومات به انشاءالله تاسو ته په همدې ویډیو کې درکړم. نو زموږ چینل میراج خان سکیل در سره سبسکرایب کړئ. راځو د دې پلیټفارم لینک په تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. په ډسکرپشن کې په لینک باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په لینک باندې کلیک وکړو نو تاسو سره به د فیوچر ډاټ ټریډز دغسې په دغه شکل سره راخلاص شي. لکه دا زما لینک دی، نو په دې لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ نو فیوچر ټریډز ډاټ اپ هغه کوم پلیټفارم چې دی د هغه دا شکل به تاسو سره په دغه شکل باندې ښکاره شي. دلته لاندې لیکل شوي دي اکاونټ ان رجسټر ان اکاونټ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو په لومړي بر اثر کې له تاسې څخه یوزر نیم غواړي. یو یوزر نیم به تاسې دلته ورته جوړ کړئ. لکه زه یو یوزر نیم ورته جوړم، لکه ورته ورکوم خان دغسې یو یوزر نیم به تاسې ورته جوړ کړئ. ګوره دوستانو یوزر نیم هم ورکه، ایمیل هم ورکه، پاسورډ هم ورکه، پاسورډ هم دوباره ورکه او دې ځای کې چې تاسو ته کوم دغه ښکاري هغه به په دې ځای کې تاسې ورکړئ او دا به ټیک مار ورته ډک کړئ او په رجسټر اکاونټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح شو؟ نو ګوره دوستانو زموږ اکاونټ رجسټریشن چې دی کمپلیټ شو. اوس به تاسې اکاونټ لوګین کړئ. دلته به راشئ په دې ځای کې په دغه لومړی بره کوم نوم چې دی دا به لوګین کړئ. په دې لوګین باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې تاسې په دې باندې کلیک وکړه تاسې ته به د فیوچر ټریډز دا صفحه په دغه شکل راوړي. ډیره ساده مینو لري، تاسې کولی شئ چې وګورئ. نو په دې ځای کې تاسو سره هغه ورځنی څومره ټریډونه چې تاسې کړي دي یا هغه ټریډونه چې کوینونه کوم قیمتونه لري هغه دلته تاسې ته ښکاري. بلکې دې کې موږ تاسې پیسې اچو، په همغو پیسو موږ تاسې ته کار کوو، موږ تاسې ته ورځنی ګټه راکوي. نو ډېر بهترینه سیسټم دی. دلته به تاسې راشئ په دې ځای کې چې تاسې کلیک وکړئ نو دلته میک ا ډیپوزیټ یعنې تاسې پکې پانګونه کوئ. دلته چې میک ا ډیپوزیټ باندې تاسې کلیک وکړئ، چې کله میک ا ډیپوزیټ باندې کلیک وکړو دلته ګوره یو بیسیک دغه د پروژه د بیسیک ده چې دې کې تاسې له $10 نیولې تر $3000 پورې په دې کې تاسې پانګونه کولی شئ. صحیح شو؟ ګوره له $10 نیولې تر $3000 پورې په بیسیک کې موږ تاسې کولی شو پانګونه وکړو او په پریمیوم کې موږ کولی شو له $3000 نیولې ان تر $1,00,000 پورې موږ تاسې پانګونه وکړو او په سوفریم کې چې دی که نه دلته موږ تاسې ته ښکاري له 1,00,000 نیولې ان تر 15,000 نیولې تر 15,000 پورې موږ تاسې کولی شو چې پانګونه پکې وکړو. ډېر ساده سیسټم لري. اوس مثال موږ غواړو په بیسیک کې پانګونه وکړو. په بیسیک ته به تاسې راشئ. په بیسیک کې چې تاسې غواړئ پانګونه وکړئ نو دلته به لاندې راشئ په دې ځای کې دلته به تاسې اماونټ ورته ولیکئ چې څومره اماونټ تاسې غواړئ او په دې ځای کې تاسې سلیکټ کولی شئ چې په کومه کرنسي کې تاسې ډیپوزیټ غواړئ. په ډېرې کرنسیانې دي، مطلب تیتر TRC 10 دی، ترون دی، تیتر BP 10 دی، BUSD BP 10 دی، بیټ کوین دی، LT کوین دی او همدارنګه ایتیریم دی، ډچ کوین دی، BNB. تاسې به تیتر TRC 10 انتخاب کړئ. دا نیټورک به انتخاب دلته به اماونټ ته لیکئ چې څومره اماونټ تاسې غواړئ پانګونه دلته وکړئ. مطلب زه غواړم 500 پانګونه وکړم. میک ا ډیپوزیټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې په میک ا ډیپوزیټ باندې کلیک وکړو نو دغه لینک په تاسې له ځان سره کاپي کړئ. صحیح شو؟ دا لینک په کاپي کړئ او تاسې به خپل باینانس ته راشئ. سمه ده؟ تاسې به خپل باینانس ته راشئ او له باینانس څخه به
تاسې دې ته چې دی تاسې پیسې راواستوئ. دا د دوستانو مونږ پکې 1500 ډیپوزیټ وکړو. صحیح شو. 1500 ډیپوزیټ یې وکړو. دلته تاسې سره ستاسې یوزر هم ښکاري، دلته تاسې سره ستاسې ایمیل هم ښکاري چې په کوم ایمیل باندې تاسو جوړ کړی دی او کوم یوزر باندې هم جوړ کړی دی. نو دا د مونږ تاسې ته په دغه شکل سره مونږ تاسې په دې کې 1500 انویسټمنټ وکړو. نو دلته تاسې راشئ د دې مطلب څومره ګټه تاسې ته درکوي، ورځنۍ ګټه درکوي او مونږ تاسې سره څنګه له دې څخه ویډرا کولی شئ. دلته تاسې راشئ 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته مونږ تاسې سره لیکل شوي دي چې پروفیټ کالکولیټر. صحیح شو. په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. پروفیټ کالکولیټرز په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته تاسې ته ښیي چې مطلب که چېرته تاسې پکې $50 انویسټمنټ وکړئ، $10 نو په $10 کې به تاسې ته ورځنۍ ګټه چې دی هغه 0.15 درکړه. بل په دې کې دا کار دی چې په دې کې د څو ورځو یعنې مطلب په دې کې د 100 ورځو دغه دی پیکیج دی، د 100 څو ورځو پیکیج. دا پیکیجونه زه هم تاسې ته وښیم. دلته تاسې راشئ میک ا ډیپوزیټ باندې چې کلیک وکړئ نو دلته تاسې سره وښیي. ګوره دغه بیسیک کوم چې دی بیسیک چې کوم دی د په لومړي سر کې دا د 100 ورځو دپاره دي او پریمیوم چې دی 90 ورځو دپاره. نو دغه درې پیکیجونه د یو او لومړی د 100 ورځو دپاره دي، دویم د 90 ورځو دپاره دي او دریم د 60 ورځو دپاره دي. راځو دوستانو اوس ګورو چې دا مونږ ته د پیکیج په سر څومره ګټه راکوي. دلته مونږ تاسې بره چې کلیک وکړو دلته مونږ راشو پروفیټ کالکولیټ. صحیح شو. په دې باندې چې مونږ تاسې کلیک وکړو نو دلته مونږ تاسې ته ښیي چې مطلب تاسې ته ورځنۍ ګټه مثال په طور دلته زه ورته لیکم ما $500 پیکیج فعال کړی دی، 500 ورته لیکم، دا نیکسټ کوم. صحیح شو. چې کله مې دا نیکسټ که ګوره دلته ماته وښیي ډیلی پروفیټ به ماته راکوي تقریبا 7.50. صحیح شو. او ټوټل پروفیټ به ماته راکوي تر 950 پورې. صحیح شو. 950 او د خپلې پیسې به هم بیرته ماته دوباره راکوي. په دې کې ښه خبره بله دا ده چې مطلب تاسې کولی شئ چې یوه ورځ بعد 2 ورځې بعد هم خپل هغه کوم پیکیج چې تاسې فعال کړی هغه کینسل کړئ. صحیح شو. نو دا خو د پیکیج پروفیټ شو. هر پیکیج چې تاسې دلته ورته لیکلی شئ، هر پیکیج چې تاسې فعالوئ هغه دلته تاسې ورته لیکلی شئ، هغه نیکسټ کولی شئ. تاسې ته به هغه ډیلی انکم هم ښایي. دلته مونږ راځو، دلته مونږ تاسې ریفرل پروګرام ګورو چې په ریفرل پروګرام کې دوی ته څه ډول ګټه راکوي. مونږ دلته کلیک وکړو نو دلته ریفرل پروګرام دی. ګوره زما اپلاین سیدالله حسن دی. صحیح شو. او ټوټل هغه یو نفر ما راوستلی دی. ګوره ریفرل پروګرام په څه ډول دی. ریفرل پروګرام تقریبا دو په $15 په ریفرل پروګرام کې موږ تاسو ته ګټه راکوي. ګوره په لومړی کله چې موږ تاسو لومړی یو ډایرکټ یو نفر راولو، لومړی نفر هم راوست نو دلته موږ تاسو ته 2% ګټه راکول کېږي. خو دغه لومړي چې کوم کسان ما راوستي او هغه لاړ شي نور کسان راولي په دویم لین کې ما پسې راځي هغې کې چې دی ما ته 4% ګټه راکول کېږي. او دغه 4% خلک چې لاړ شي او نور کسان راولي دا دویم لین چې لاړ شي دریم لین کسان راولي نو په دې کې ما ته 3% راکول کېږي. او دا دریم لین کسان چې لاړ شي دا کسان چې لاړ شي او دلته ته څلورم لین کسان راولي ما ته 2% راکول کېږي. او دا څلورم لین کسان چې لاړ شي دا پنځم لین کسان چې راولي نو دلته به ما ته 1% چې دی راکول کېږي. نو د ریفرال پروګرام دی تاسو کولی شئ دې ځای څخه خپل هغه لینک کاپي کړئ او ریفرال باندې هم تاسو ورته خلک را دعوت کړئ. دلته اوس موږ دوباره راځو، بیرته راځو موږ تاسو سره ویډرا اپشن دی چې څنګه کولی شو له دې څخه چې دی ویډرا وکړو. په ویډرال باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په تاسو ویډرا باندې کلیک وکړئ کولی شئ له دې څخه په تیتر، ټرون، بي پي، بي یو اس ډي، بیټ کوین، ال ټي سی، ال ټي کوین او همدارنګه بیټ کوین، کیش، ایتیریم، ډچ کوین، بي ام بي په هره کرنسي کې چې تاسو غواړئ له دې څخه تاسو کولی شئ ویډرا وکړئ. او کله چې تاسو $10 پکې وګټئ کولی شئ تاسو په هماغه ساعت له دې څخه ویډرا وکړئ. انشاءالله زه یو بله ویډیو کې تاسو ته ویډرا ثبوت هم وښیم. اوس خو دلته تاسو سره اماونټ لیکلي د هغې نه مخکې به تاسو په دې کې خپل هغه ادرس به تاسو پکې پیسټ کوئ. دلته به تاسو راشئ پروفایل ته، پروفایل کې به تاسو په پیمنټ ډیټیلز باندې کلیک وکړئ. صحیح شو. پیمنټ ډیټیلز باندې چې کله تاسو کلیک وکړو له هغې بعد به تاسو راشئ خپل که د ټرسټ ویلیټ ادرس ورته راخلی او که د خپل باینانس ادرس راخلی. زه راځم خپل باینانس ادرس راخلم. راځم باینانس ته. سپاټ برخه کې به دلته تاسو ورته یو یو اس ډي ټي به انتخاب کړئ. دلته به یو اس ډي ټي ورته ولیکئ. په یو اس ډي ټي به راشئ، په یو اس ډي ټي باندې به کلیک وکړئ او دلته به ډیپوزیټ باندې کلیک وکړئ. صحیح شو. ډیپوزیټ باندې چې کلیک وکړه لاندې به راشئ او ټرون ټیرشیشل ادرس به تاسو انتخاب کړئ. صحیح شو. دا به په دغه شکل سره کاپي کړئ او را به شئ د همدغه سایټ ته به راشئ فیوچر ټریډز ته. دلته به تاسو هغه ادرس ورته پیسټ کړئ. صحیح شو. ادرس هم چې کله پیسټ کړه نو دلته به تاسو لاندې راشئ او په سیو چینز باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو.
چې کله هم په دې باندې کلیک وکړو هغه ستاسې ادرس دلته چې دی هغه پیسټ شو. نو دلته به تاسې بېرته دوباره راشئ. ګورئ دلته موږ سره تیتر TRC شل ادرس راغی. دا ګورئ داسې کې موږ ته سره ادرس راغی. نو دلته بیا تاسې اماونټ ته کله چې تاسې پکې $10 پوره شي نو تاسې کولی شئ دلته ورته ولیکئ او دا به دې ځای په اسانۍ سره چې دی تاسې ویډرا کړئ. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسې ته ویډرا هم وښیم.